نو الله تعالی پر تراو باندې پر یوه سجده باندې 1500 نیکۍ دي او د تراو پر یوه سجده باندې 80,000 محله په جنت کې دي. لیکن یوه سخته خبره کوم هغه دا چې دغه پر روژه مات چې الله تعالی د صلح حرو سره نکاح کوي یا دغه پر روژه مات چې الله تعالی قصرونه په جنت کې جوړوي یا پر دې تراو باندې چې پر هره سجده باندې دومره نیکۍ دي پر هره سجده دومره محلات دي دا و کم روژه کې ته ورکوي چې هسې سړي خوله بنده کړه بس هغې ته ورکوي نه پیغمبر علیه السلام د دې دپاره 4 شرطه لیکلي چې دغه سړي سره به په روژه کې د دې 4 شرطو رعایت و مراعات وي. اول شرط یې دا لیکلی دی من صام نفسه فی رمضان چې هغې به په دې خپل نفس روژه نیولي دا خپل نفس به یې کنټرول کړی. شیطان الله ځینې تړلی دی نفس به ده تړلی نه به شیطان درته متوجي نه به نفس درته متوجي. محدثین د دې معنا دا کي چې د هغې به د حرام نفقې سزا ګرځولی شي د هغې روژه مات به پر حلاله نفقه یي د هغې پیشلمی به پر حلاله نفقه یي د هغې د بچو او د هغې د خاندان نفقه او روژه ماتو پیشلمی دا به پر حلاله نفقه یي. که ستا روژه مات هم پر حرامه باندې دی او پیشلمی دې هم پر حرامه باندې دی نو په مابین کې چې کومې روژې دي پیغمبر علیه السلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمأ چې کم روژاتی دغه رقم روژې نه سي هغې ته د تنجې بغیر بل څه نور تیره بس خپله تنده ده ورباندې تېره سوه د الله دربار کې څه قدر نشته نه قبولیت ستا د الله دربار کې نه د دې عوض ستا د الله دربار کې نه د حرو نکاح ستا د الله دربار کې نه د قصرونو جوړېدل ستا په چیش باندې حرامیږي چې درواغ دې ورکول حرامه ده چې دوکه دې مسلمان ته ورکه حرامه ده چې د خپل شي عیب دې د مسلمانه څه پټ کړې حرامه ده چې مسلمان دې ورکې خطا یستی حرامه ده چې د مسلمانه سره دې په پټه باندې یو عمل وکړې هغې ته دې هغې سره دې خیانت وکړې حرامه ده چې رشوت دې کې ورکړې حرامه ده د سود په شکل حرامه ده د حرام مختلف اشکال دي د دغه اشکالو څخه دې سړي ځان کتلی. نو اول شرط دا دی من صام نفسه فی شهر رمضان. دویم شرط دا دی ولم یعمل خطیئتا روژه کې به ګناه نه یې کړې. زه وایم چې دا ډېره ګرانه ده زما او ستا پر حال الله رحم د الله د طرفه دې رحم راسي چې زما او ستا ټوله ورځ د فیسبوک په تصویرو باندې حالانکې دې تصویر ته کتل دا د سترګو زنا ده چې کومه زنانه په فیسبوک کې تا ته خبرونه وایي دې زنانې ته کتل زنا ده چې کوم حرام تصویر د زنانو فحش تاله راځي دا ټوله ستا د سترګو زنا ده. نو زما ستا ټوله ورځ هغه د فیسبوک په تصویرو د فیسبوک په اړولو او د ټیم پاسۍ په خاطر په فیسبوک باندې اخته یم او چې کله شپه راغلې ده تراویح یا کړي یا نه کړي او چې کړي هغه په کوم شکل باندې کړي بیا زه در یو بیټک ته ول در یو سړکه پورې منډې وم ولې زما ټوله شپه په چکو کې ده زما ټوله شپه په پتو کې ده زما ټوله شپه په کرمبوړو کې ده. نو ما درته ویل چې روژه هغې چې کله ماته سوې نه ده او تراویح چې کله سوي نه دي نو زما او ستا ویې خو دې الله تعالی موږ محفوظه کړي. زما خو دا عقیده ده چې هغوی د اسمانه پورې رسېدل نه کوي برته زما او ستا پر دې مخ ویشتل کېږي چې الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې ځکه پیغمبر دا شرط لګولی دی ولم یعمل خطیئتا ګناه به دې نه یې کړی. که ته د ورځې ټوله ورځ پر فیسبوک پر نیټ باندې تېره کې نو بیا خو بغیر که تنده راله که هر څه راله بغیر د هغه تندې څه شی په شا نه ګرځي. که ستا ټوله شپه په تراوو کې د تراوو څه وروسته په چکو په کرمبوډو کې تېره شي نو بیا خو د بدخوابۍ بغیر نور شی په لاس نه ګرځي. ځکه پیغمبر دا ښکاره ویلي دي چې ډېر روژاتیان داسې دي د روژې کې د تندې بغیر نور په شا نه ورځي. ډېر روژاتیان داسې دي د شپې په عید کښېني د بدخوابۍ بغیر نور څه په شا نه ورځي. ځکه روژه عبادت دی او روژه احتیاط دی او روژه کنټرول ده. الله تعالی شیطان درڅه تړلی دی نفس تړل دا ستا ذمهواري ده. دې روژه کې به دې نفس ته جلو ورچوې او ما په تېرو جمعو کې درته ویل چې کم سے کم دې نفس ته خو دوکه ورکړه
په دې خپل ګریوان کې وګوره چې زه په کومه ګناه اخته یم دا نفس سالم در دې ګریوان ونیسه چې نفسه په دې میاشته کې به دا ګناه ته نه کوې د دې میاشتې څه بغیر چې څومره میاشتې را روانې دي بیا د ګناه تا ته اجازه ده اوس تا دوکه ورکړې ده بس او چې کله دی په دې میاشته کې د ګناه څه محفوظه دی نو بیا خو د الله تعالی رحمت څخه ډېره لرې نه ده چې الله تعالی به د دې میاشتې اثرات په نورو 11 میاشتې واچي او ستا نفس په قابو کې راسي لیکن که چیرې الله تعالی د عبادت میاشته ټاکلې ده الله تعالی د مغفرت میاشته ټاکلې ده او ستا هغې ټوله ورځ په ګناهونو کې ده په غلطو تصویرونو کې ده په غلطو لارو کې زه دې نوجوانانو ته وایم د خدای په خاطر که څوک د دې عادي دی د دې یوې میاشتې چې څو ورځې پاتې دي د خپل ټلیفون ته کل پر واچوه او دې میاشتې کې یو کوچنی ټلیفون د ځان لپاره پیدا نفس ته دا ته ورکړه چې نفسه د اختره وروسته چې ته په ټلیفون کومې ډرامې ګورې تا ته اجازه ده لیکن دا د الله د رحمت میاشته ده د خدای په خاطر مهره ځان او د دې میاشتې چې کومې شپې دي چې کوم سړی په کومو خرافاتو باندې اخته دی د خدای په خاطر پر ځان رحم کول او ځان د زکندن د پښیمانۍ سره نه مخامخ کول او ځان د قبر د تورې کندې د ژړا او د پښیمانۍ سره مخامخ کول دا شپه یا په عبادت کې تېرول که د عبادت نه وځي کم سے کم په خوب کې تېرول زه ډېر ځله دا وایم چې عبادت مه کوئ نفلي عبادت ستاسو زموږ د معاشرې نه دی ضروري زموږ او ستاسو دپاره یو عمل ضروري دی ګناه پرېږدي بس دې میاشته کې ګناه هم د هومره درنه ده لکه عبادت چې څومره درنه دي پیغمبر علیه الصلاة وسلام دویم شرط دا دی چې ولم یعمل خطیئة ګناه به دې نه کړي او دریم شرط یې دا لیکلی دی ولم یشرب مسکرا سړي به مسکر شی چرس به نه وي بنګې به نه وي او نور چې کوم نشي دي کوم مسکرات دي هغې به زه به سړي ځان کتلی او ولم یغضب مؤمنا ببهتان پر مسلمان غیبت به یې نه وي کړی دا ژبه به په کنټرول کې راوستلې دې ورځو کې مجلسو له نه ورتلل دې ورځو کې د چا په محفلو کې شرکت نه کول دې ورځو کې په تنهایي کې په خاموشي کې دا میاشت په تېرول چې کم سے کم دا ژبه خو د غیبت او د بهتانه څخه محفوظ نو که سړی پر حلاله نفقه روژه ماته کي او سړی په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان وګوري او سړی په دې میاشته کې د یو مسکر و نشه آور شي څخه ځان وګوري او د مسلمان د غیبت او د بهتانه څخه ځان وګوري بیا خو زه دا وایم چې د پیغمبر ضمانت دی چې پر هر روژه مات باندې د سلو حرو نکاح ده پر هر روژه مات د جنت قصرونه دي او د تراوو په هر سجده باندې په سوونو نیکۍ دي او د تراوو پر هر سجده باندې په زرونو محلات دي لیکن شیطان ظالم دی نفس ظالم دی زموږ خپله بې پروایي ده زموږ خپله بې احتیاطي ده نو په دې خاطر د ځان سره احتیاط کول د دې میاشتې قدر کول او په کومه عشره کې چې ما او تا روان یو دا د مغفرت عشره ده زما او ستا زندګي په څومره ګناهونو کې اخښلې ده زما په خدای قسم که یا زه محفوظه یم یا ته محفوظه یې په خدای قسم که یا مشر محفوظه دی یا کشر محفوظه دی زما او ستا ټوله زندګي د ګناهونو څخه لبریزه او ډکه ده لیکن اوس پر هر روژه ماته الله تعالی په زرګونو انسانان په کروڑونو انسانان په لکونو انسانان د ګناهونو څخه ازادوي او د الله تعالی پر هر شپه باندې فرمان جاری کیږي شاهي فرمان دی ویا باغی الشر ویا باغی یا طالب الخیر اقبل اے خیر کوونکی راو مختصه ویا باغی الشر اقصر اے ګناهګار لږ خپل ځان په کنټرول کې واچوه الله تعالی پر دې اسمان راز سیناره کې د منادي په شکل ناره کې وهل من سائل فیعطى له یو څوک یو څه غوښتنه لري چې ورپرای کړم وهل من مستغفر فیغفر له یو څوک د ګناه مغفرت غواړي چې وهل من تائب فیتاب علیه ایا یو څوک داسې شته په دې انسانانو کې چې توبه کښل غواړي چې زه توبه قبوله کړم نو الله تعالی په شپه کې نارې وایي
الله تعالی ندا کوي، الله تعالی فرمانونه جاری کوي، الله پیغامونه جاری کوي، او الله تعالی چې زما او ستا ننداره کوي. ما او تا پر کرم بورډ باندې ناست یم، ما او تا پر پتو باندې ناست یم، ما او تا پر چکو باندې ناست یم. زما او ستا شپه په کس کې ده، زما او ستا شپه په غلطو حرکاتو په غلطو تصویرو کې ده. نو بیا به د الله رحمت موږ څنګه وکړو؟ الله به د دې میاشتې په خاطر زموږ مغفرت څنګه وکړي؟ الله تعالی به په دې میاشته کې زموږ ستاسو دپاره د زندګۍ راحت او اساني څنګه راولي؟ نو بس دا میاشتې قدر وکړئ، د دې میاشتې د عباداتو خیال وساتئ، د هر روژه مات پر وخت باندې د خپلو ګناهونو مغفرت د الله سره غواړئ. د الله تعالی سره وعده کوئ چې الله د دې ځل مې مغفرت وکړه، دوباره بیا ګناه وکړه. نو بیا به دا میاشته زما او ستا دپاره د برکت میاشته وي، د عبادت میاشته به وي، د مغفرت میاشته به وي. بیا به زما او ستا په جنت کې د ښځو سره نکاحونه وي، بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې قصرونه وي، بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې محبت وي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو عبادتونه او الله تعالی دې د الله تعالی رحمتونه زموږ نصیب کړي چې دا میاشته پر موږ باندې په ښو عباداتو کې تېره سي، او دې میاشته کې دې الله تعالی زموږ د ګناهونو څخه مغفرت وکړي. الله دې مې د ګناهونو څخه حفاظت وکړي، او دا یوه میاشته دې الله تعالی